امتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما په امت کې به داسې خلک پیدا شي یشربون القرآن کشربهم اللبن دا قرآن به داسې وي لکه پی چې څښي پی سړی څنګه څښي یو غړپ چې وباسي شروع کې ختم شي قرآن به هم دقه شی دی ځکه علماو لکه علامه مناوي رحمه الله دا د دې حدیث لاندې لیکلي دي وایي مطلب یې دا دی چې څنګه چې د انسان پی زر ختم کی او ګلاس خالی کی او لوښی خالی کی دقه شان به د قرآن په یو کړ سره وایي په زور او شور سره به لګي نه به په معنه پوهېږي نه به په احکامو پوهېږي او نه به په اسرارو او په حکمتونو پوهېږي بلکې دا ژبه به په قرآن داسې رواني لکه څنګه چې سړی کله چې سړی پی څکي دا ژبه کته بره کوي که نه کوي دقه شان به دا ژبه داسې کوي هم دی کته بره کوي اوس فایده پکې نشته صرف تلاوت دی نو علماو د دې دوه معنی ذکر کړي دي حدیث یو دا ده چې د هغې د دې معنی سره دا حدیث بیا برابر دی دلته لکه دا نن سبا چې دا خلک په رجوع کې ختم کوي درې ورځو ختم درې ورځو نو پرون حاجي صاحب قصه وکړه کرسۍ باندې ناست دی ما ته دې خیال دی که نه پرون حاجي صاحب قصه وکړه چې هغه قاري یاد کړو چې هغه په یو ځای باندې په یو رکعت کې 18 سپارې ویلي 18 سپارې ویلي دي د شاته خلکو یې بیخ بنیاد ویسته دي نو ته سوچ وکړه 18 سپارې خو به د داسې نه ویلي چې ذلک الکتاب لا ریب فیه دی به داسې لګي او په ارام او تا 18 سپارې ویلي 18 کې خو به دم څه حل کړی که نه نو چې بیا خلکو مولوي صاحب راګیر کړو چې قاري صاحب راګیر کړو چې لکه الله دې پوه کړه ته خو دا خلک تباه کړو وی هغه وایي چې زه هم راکته کېدم خو بیا مې هغه ملا نه کته کېده او دا صحیح خبره چې کله سړی ډېر ودرېږي نو بیا ملا نه کته کېږي نو چې 18 سپارې یو سړی ووایي په ولاړه نو خو ملا یې نه کته کېږي نه هغه وایي چې زه کته کېدم ځان لګو نور هغه ملا کته نه تله دا اوس قرآن پورې ټوغې دي د حدیث کې دې ته نښه شوې ده چې قرآن به داسې وایي لکه پی چې څکي ته لکه په یو رکعت کې ته 18 سپارې وایي په دې کې به څه سوچ کړی دی په دې څه پوه شوی نه نه د دې رجوع دا ختمونه او د زموږ په دې ملکونو کې د قاریان په دې رجوع کې داسې راورېږي نه د هر ځای نه راوځي دا د کاروبار میاشت د قرآن نه کاروبار جوړ کړی بس هر سړی وینا هم کوي زموږ جومات ته قاري صاحب وګوره او قاریان هم وایي که څوک جومات ته معلوم وي موږ ته ووایه په روژه کې دقه یو تپوس دی قاریانو د یو بل نه او بیا کوشش دی چې دې کې ختم کړو چې بل له ورشو چې ختم کړي بل له ورشو نو بیا به سره اتفاق کوي نو بیا د اتفاق پورې بیا د قرت تعلق ساتي که پیسې شوړه دې ښه ورکوله لږ به دې پې پوه کړي او که شوړه دې برابر نه ورکوله نو بیا دې پې پوه کوي نه او خلک هم خوشحاله دي زمونږ قاري صاحب خو ماشاءالله وي 3 ورځو کې ختم وکړو ماشاءالله څوک پې پوه شوي وی زمونږ قاري صاحب په نه ده پوه شوی موږ پسې پوه شوي دوی شاته ولاړ دي بس الحمدلله آمین او دې کې امین سره به پته لګي او ضالین سره به پته لګي صورت اخرنۍ سره به ته معلومې هم ته یې نشي معلومولی چې قرآن ورته ښه ټیټ یاد وي نو هغه صرف دومره معلوم کړي چې د اخرنۍ ټکی د پلاني ځای ووایي نور ده ته هم دا پته نه لګي چې دی په دې منځ کې په کوم ځای کې لګیا و الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا او قرآن ختم شو دا په قرآن پورې ټوغې نه دي مذاق نه دی دا مذاق دی د الله په کتاب پورې